السلام علیکم. دا د شړشمو فصل دی کوم ته چې مونږ غندلې وایو، غندلو ساګ اردو کې دې ته سرسو ساګ وایي. د دې ساینسي نوم چې کوم دی هغه براسیکا دی او دې ته په انګلیش کې ماسټرډ وایي. دا یو عام غوندې ساګ ښکاري، خو تاسو ته پته ده چې د شنو پاڼو چې کوم ساګ وي، که د پالک وي، که ډبل پالک وي، نری پالک وي، که شړشم وي، که کینوله وي، که جمامه وي، یا د شین رنګ چې کوم هم سبزي وي، نو په دې کې فولاد ډېر زیات وي، آیرن. نو کوم خلکو چې وینې کمې وي، رنګ یې زیړ زیړ کیږي، نو هغې چې د شنو پاڼو ساګ استعمالوي، د شړشمو ساګ چې استعمالوي، د غندلې ډېر زیات مقدار کې خوري، نو انشاءالله د وینې کمې به ورته نه راځي. د غندلو ساګ د ویټامین سی، د ویټامین ای، د فایبر، د آیرن د یو اسانه ذریعه ده، لکه ډېر زیات ارزان میلاویږي. نو ویټامین ای تاسو ما ذکر کړی هم دی. ویټامین ای د سترګو نظر دپاره، د نظر سیوا کولو دپاره، او د نظر چې سترګو سره بیماری نه هغې کې ډېر ښکلی کار کوي. چې کله تاسو د غندلو ساګ خورئ، ویټامین ای کمې به ورته نه راځي. دغسې دې کې ویټامین سی مقدار ډېر زیات سیوای. ویټامین سی د سکین دپاره، څرمن دپاره ډېر بهترین دی. بل په دې کې فایبر وافر مقدار کې دی. نو فایبر چې کوم دی دا ریشه چې کومه ده د کولمو صحت لپاره، د معدې لپاره هم ډېر زیات بهترین ګڼلی کېږي. کله تاسو دا روزانه دا خورئ، دا استعمال کوئ، ګورئ د هر څیز حل چې کوم وي هغه دوایي نه وي. چې تاسو قبض دی، خېټه مو سخته ده، یا وینه کمه ده، یا بل څه مسله، تاسو د تیزې دوایانې استعمال کوئ یا د سپلیمنټ استعمال کوئ. تاسو علاج بالغذا کوئ. نو چې کوم خلکو ویټامین ای کمې وي، ویټامین سی کمې وي، فایبر مسلې ورته فایبر کمې په خوراک کې، نو هغې د غندلو ساګ خامخا استعمال کړي. بل په دې ماسټرډ کې یعنې د شړشمو په دې ساګ کې ویټامین کې ډېر مقدار دی. ویټامین کې د هډوکو دپاره ډېر بهتر وي. د کم خلکو هډوکو کمزوري وي، خاص کر مشرانو د مسلې ډېرې زیاتې وي، هډوکي کمزوري وي، نو چې کله هغوی د ساګ د خوراک کوي، د شړشمو ساګ نه ویټامین کې کمې برابري، نو هډوکي به یې صحتمند وي. دغسې کم خلک کولیسټرول کمول غواړي، هغوی کولیسټرول ډېر زیات سیوای، بیډ کولیسټرول چې کوم دي، نو هغې هم چې د شړشمو ساګ خوري، خو د شړشمو ساګ چې تاسو د شړشمو په تیلو کې یا د کینولې په تیلو کې تیار کړئ، نو هغه به بهتر وي کولیسټرول لپاره، عام غوړو کې نه. نو د کولیسټرول نارمل کولو لپاره هم د دې استعمال بهترین دی. یو د شړشمو ساګ وي، شړشمو تخم وي، یو کینوله وي. نو دې کې فرق څه دی؟ ګوره فرق صرف دا دی چې په دې کې ذایقه کې، په خوند کې او په رنګ کې لغوندې فرق وي، باقي غذایت د دې دواړو یو شان وي. شړشم اصل تخم دی، اصل څیز دی، او دا چې کوم کینوله ده، نو بیا دې کې لغونې تبدیلي شوې ده او دا تیار کړی شوی دی. خو د کولیسټرول او د زړه صحت لپاره د شړشم په نسبت د کینوله چې کوم تیل دی هغه بهتر دی، ځکه چې هغې کې غوړوالی چې کوم چکنایي ده هغه په نسبت د شړشمو تیل ډېر زیاته کمه وي. نو چې کوم خلک غواړي چې زموږ د کولیسټرول نه بچ شو، ټي جي چې کوم ټرایګلیسرایډ دی هغې نه بچ شو، او د زړه صحت لپاره موږ استعمال کړو، نو صحیح وزن کنټرول کولو لپاره نو د شړشمو په ځای بیا د کینولې تیل بیا ډېر بهتر دی د هغې استعمال. بل د شړشمو په دې پاڼو کې د دې غندلو کې چې کوم دی داسې اجزا دي چې دې ته شوګر فرینډلي سبزي وایي، یعنې د شوګر مریضانو لپاره دا ډېر بهتر دی. کم خلک شوګر کنټرول کول غواړي په غذا باندې، نو هغې دې د غندلو ساګ روزانه لږ مقدار کې خامخا استعمالوي. دا ډېر ارزان وي او زموږ ملکي وطن کې ډېر میلاویږي، خو خلکو ته د دې افادیت پته نشته چې یاره د دې څه فایدې دي. نو دا غندلې چې کومې دي، دا ساګ د غندلو د دې دا پاڼې څنګه ما تاسو ذکر وکړو که نه، چې کوم خلک کمزوري، وینې کموي، نو هغوی د استعمال یې ډېر زیات. بل د شوګر مریضانو لپاره ډېر زیات زبردست څیز دی. دا دغسې وزن کمولو لپاره هم بهترین دی. د چا کولیسټرول سیوا وي، کولیسټرول لپاره هم ښه رزلټ ورکوي. بل د دې تیل تاسو ما ذکر کړی هم دی چې د شړشمو تیل یا د کینولا تیل چې کوم دي هغه تاسو بدل کړئ د بازاري کوکینګ اویل باندې، نو چې هغه تاسو چینج کړئ، تاسو د دې تیل استعمالوئ په ځای د بازاري تیلو، نو تاسو به کولیسټرول هم نه های کېږي، ټي جي به هم نه های کېږي، دغسې به ستاسو وزن هم کنټرول کې وي، چربي هم ختمیږي، او نور چې څومره فایدې دي، ویټامین دي، لکه ویټامین سی شوله، ویټامین ای شو، ویټامین کې شولو، هغه یو اسانه ذریعه وي تاسو ته او ارزانه ذریعه ده. نو چې کوم خلک اوسه پورې د شړشمو تیل یا د شړشمو ساګ به یې نه خوړلو یا شړشمو تیل به یې نه استعمالول، نو نن نه پس هغوی ته دا معلومات وشو. امید ده چې هغوی به ځان باندې د شړشمو ساګ لازمي کوي، روزانه لږ غوندې به خوري، او د دې تیل به خامخا استعمالوي پخلي لپاره. امید دی ستاسو به ویډیو خوښه شوي. دغسې مستند معلومات کتل غواړئ، نو زما دا چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ او ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. زما دا دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي، الله دې د ټولو مسلې په خپل قدرت حل کړي. امین
الله حافظ.